پیغمبر وخندل او خوشحاله شو چې څه جواب یې راکړ. بل حدیث کې راغلی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په یو جهاد کې او جنگ کې نبی صلی الله علیه وسلم سره زه تللی وم، بیا چې پړاوونه واچول شو او زه سارا ته تلم، نبی صلی الله علیه وسلم ما سره صحرا ته روانو، خلک نو، او ما ته یې ویلې چې راځه موته منډه ووهو چې ته به مخکې شې که زه به مخکې شم. و چې منډه مو ووهله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زه مخکې شوم، زه ته مخکې شوم، هغه پاتې راغی. بیا بل وخت یو بل جنگ کې بیا ملګري شو، بیا صحرا ته ووتو، وی نبی صلی الله علیه وسلم راته ویلې عایشې منډه کو ته به مخکې شې که زه، و ما وی راځه. و چې بیا منډه وکړه نو زه خو بیا درنه شوی وم او غټه شوی وم، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام منډه کوي، ما نه مخکې شو. چې مخکې شو وایي ما ته ویلې چې ځه بدل مې درته خلاص کړه، مخکې ته مخکې شوی وې او زه دنه مخکې شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبرو او لوی مسؤلیتونه او ډېر تکلیفونه په باندې ډېر لوی کار په سر و، د هغې باوجود خپلو بیبیانو سره او خپلو ښځو سره یې ښایسته تعلق ساتلی دی او ښه تعلق یې ساتلی دی. هر وخت به د ټولو حجرو ته او کوټو ته ته او د ټولو بیبیانو پوښتنه به کوله، د هغې حوایج، د هغې حاجتونه او د هغې مشکلات به نبي صلی الله علیه وسلم حلول. یو صحابي ویل ای د الله پیغمبره زمونږ د ښځو په موږ باندې څه حق دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې کله ته ډوډۍ خورې همغه ډوډۍ به هغې ته هم ورکې، داسې به نه کې چې ته ښه ډوډۍ وخورې او هغې ته خرابه ډوډۍ ورکې. د بعضې خلکو دا عادت دی په بازارونو کې په هوټلونو کې قسمه قسم خوراکونه کوي او کور کې خپلو ماشومانو ته او خپلو ښځو ته هغه خوراکونه نه ورکوي، دا ګناه ده. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته څه خورې هغه به خپلې ښځې ته هم ورکې، دا به نه کوې چې پیسې ستا په جیب کې او ته خپله خوراکونه کوې او عیش کوې او خپل ښځې ته صابه او جواری مخې ته ږدې. او چې کله ته ځان ته کالي کوې او کالي اخلې خپلې ښځې ته به هم کالي اخلې، او که ته کله ځان ته نه کوې او هغې ته یې واغېستل دا هم ښه خبره ده، دې کې څه حرج نشته، خو معنا دا ده چې ځان ته اخلې نو خو بیا به خامخا هغې ته اخلې. او ته وفرمایل چې ولا تضرب الوجه، په ښځه باندې به مخ سپېړه به نه ورکې، ولا تقبح، او ښځې ته به بد رد نه وې، کنزل به ورته نه کې. ښځه او میړه دواړه برابر دي، د میړه په ښځه باندې دا حق نشته دی چې کنزل ورته کوي، مور و پلار ورته یادوي، نیکه و نیا ورته یادوي او بد رد ورته وایي، دا حق د میړه په ښځه باندې نشته. نکاح یو اګریمنټ دی، یو معاهده ده د سړي او د ښځې په منځ کې، یو معاهده ده. دا نه ده چې هغه ستا غلامه شوه، دا نه ده چې هغه ستا نوکره شوه، دا نه ده چې ته ډېر لوی قهرمان او هغه د دنیا ذلیل مخلوق دی. یو معاهده ده، یو معاهدې د وجې نه تاسو دواړه یو ځای شوي او د ښځې په تا باندې څه حقوق دي او ستا په ښځه باندې څه حقوق دي، خو دا حق د میړه نشته دی چې هغه ښځې ته بد رد وایي، کنزل کوي، وار ګزار پې باندې بې ځایه کوي. که کومه ښځه ډېره بې ادبه وي او د ګناه او د غلط کار کوي، د میړه بې ادبي کوي، سرکشه وي، نو میړه ته د وار کولو حق شته دی لکه معلم چې شاګرد وهي. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې وار به نه کوئ چې هغې باندې داغ جوړ شي، مخ باندې به وار نه کوئ، کنزل به ورته نه کوئ، داسې وار به نه کوئ چې هغې باندې داغ جوړ شي. ښځه وهل، د هغې سر ماتول، د هغې لاس پښه ماتول، هغې باندې دونه کلک ګزار کول چې هغې باندې داغ جوړ شي او تکلیف ورته ډېر ورسېږي، دا حق د سړي نشته دی. کوم سړي چې دا کارونه کوي هغه به د الله په قهر او د الله په عذاب باندې اختی. بې غیرته به هغه سړی چې هغه خپل ښځې سره جنګ کوي. ښځه دې دپاره نه ده چې سړی د هغې سره جنګ وکړي، ښځه دې دپاره نه ده چې سړی د هغې پسې هر وخت کوتک در پسې راغستی. پست خلک، پریوتي خلک او اسفل السافلین ته رسېدلي خلک، کم ظرفه خلک، بد اخلاقه خلک، ټول همغه بد اخلاقه خلک دي چې هغې خپلو ښځو سره جنګونه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د ښځو په باره کې دا وصیت موږ ته کړی او ښځې ته به هر وخت تندی تریو نه ساتې، که هغه څه بېادبي کوي، څه د ګناه خبره کوي، څه داسې کار کوي چې هغه ډېره بېادبي، نو ته دا کوی شي چې د هغې نه خپله بستره جدا کړي، یو شپه دوه شپې د هغې نه خپله بستره لرې کړي او به خپله پوه شي چې دا سړی ما نه خفه دی
او بیا به روغه وشي خبره به ختمه شي. دا نه چې هر وخت په قار او هر وخت غصه او هر وخت بد رد وي او هر ګزار کې. دا حق د سړو په ښځو باندې د سره نشته او الله به د دې پوښتنه کوي. ستا مونځ اودس روژه زکات حج جهاد دا به الله اخلي، همدې ښځو ته به یې ورکوي، همدې ښځو ته به یې ورکوي او آخرت کې به لک ولاړې لک به ولاړې ظلم به دې کړی لک به ولاړې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. اے خلقو د الله د پاک پیغمبر کور ته ډېرې ښځې راغلې او د خپلو خاوندانو نه شکایتونه وکړل چې خاوندان په موږ باندې ګزار کوي. اے خلقو چې د کومو خلقو نه ښځې شکایت کوي او د کومو خلقو نه ښځې خفه دي، دا غوره خلق نه دي د الله په نزد باندې، دا بهتر خلق نه دي د الله په نزد باندې، دا خراب خلق دي. دا د حسن معاشرت خسته طریقه باندې ښځو سره ژوند تېرول الله او د الله د پیغمبر حکم دی موږ دپاره. همدغه شان اسلام ښځې ته دا مقام او دا درجه ورکړې ده لکه سړی چې نیک کار کوي او نیک عمل کوي الله د هغې اجر ورکوي، نو ښځه هم چې نیک کار وکړي الله د هغې اجر ورکوي. قرآن کې الله فرمایي ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون نقیرا. چام چې ښه کار وکړه، که ښځې ښه کار وکړه، که سړي ښه کار وکړه او دی مؤمن او ایماني وي، دا به جنت ته داخلیږي او ظلم به پې باندې نه کېږي. د ښځې د عملم د الله په دربار کې قدر شته دی، د سړي د عملم د الله په دربار کې قدر شته دی. سړي خپله درس ته ځي، نیکو کارونو ته ځي، د خیر کارونو کې شریکېږي او خپلې ښځې نه پرېږدي. دا حق د سړیو نشته دی چې د خیر د کار نه او د دین د کار نه خپلې ښځې منې کړي، ځکه هغه هم عمل ته ضرورت لري، هغه هم د الله د عذاب نه بچ کېدو ته ضرورت لري، هغه هم جنت ته تلو ته ضرورت لري. نکاح معنا دا نه ده چې ته خپله ښځه د خیر نه منې کړې او د نیکۍ د کار نه منې کړې، د سړي دا حق نشته دی په ښځه باندې. همدغه شان چې د مور او پلار نه کم مال پاتې کېږي میراث، لکه څنګه چې هلکانو ته الله پاک په میراث کې حصه مقرر کړی، ورونو ته الله حصه مقرر کړی، خویندو ته او جینکو ته الله پاک حصه مقرر کړی. الله ته هلکان او جینکۍ دواړه برابر دي، دواړه د الله بندگان دي، دواړه الله پیدا کړي. الله پروردگار عالم په دواړه باندې مهربان دی. الله پروردگار عالم د دواړو خدای دی، هغه رحمان او رحیم دی په خپلو بندگانو باندې. الله په ښځو ډېر مهربان دی. ښځې د الله عجز مخلوق دی، د الله کمزوری مخلوق دی، بدني لحاظ باندې کمزوري دي، نور کمزورۍ لري. الله په ښځو باندې ډېر مهربان دی، الله په ښځو باندې ډېر شفیق دی. نو د دې وجې نه هغه پاک پروردگار چې په خپلو بندیانو باندې او په زنانو باندې مهربان خدای د هغې حصه مقرر کړی. قرآن کې الله فرمایلی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. د هلکانو په هغه مال کې حصه ده کم مال چې د مور پلار یا د خپلوانو نه پاتې شوی دی، او د جینکوم په هغه مال کې حصه ده کم مال چې د مور پلار او خپلوانو نه پاتې شوی، که لږ مال پاتې شوی د مور پلار نه، که ډېر مال پاتې شوی د مور پلار نه، په لږ کې هم د جینکو حصه ده او په ډېر کې هم حصه ده. نصیبا مفروضا. او دا حصې او دا برخې الله پروردگار عالم مقررې کړي دي، الله مقررې کړي. انسانان دا منسوخوی نشي، انسانان دا ختموی نشي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اے خلقو الله تاسو ته ستاسو د اولادونو په باره کې حکم درکوي چې د جینکو هم همغسې برخه ده لکه څنګه چې د هلکانو برخه شته، هلکانو هم برخه شته، د جینکو هم برخه شته، د دواړو برخه شته. خور ورور په یو خېټه کې پاتې کېږي، په یو کور کې لویېږي، په یو بستره کې په یو کټ کې لویېږي، په یو کوټه کې لویېږي، په یو قلا او انګړ کې لویېږي. څنګه د هلکانو برخه ته ورکې او د جینکو او د خویندو د مظلومانو برخه نه ورکې؟ الله د دواړو حصې مقرر کړي دي. دا خبره چې جلۍ ته لږه مقرر کړې هلک ته ډېره، دا غلطه خبره ده. د هلک دوه برخې دي، د جلۍ یو برخه ده. بیا هلک مهر ورکوي خپلې ښځې ته، نو څه پیسې د هلک په مهر کې ځي.
او جنۍ مهر اخلي نو ګټه کوي. همدغه شان بیا